تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزې میاشتې دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکة رواه البخاری ومسلم. قدرمنو زما د بیان سرلیک دی آداب الصوم. هغه طریقې چې هغه د روژې متعلق دي، مستحب او سنت دي. دا د روژې آداب په دې کې ذکر کوم. یو د آداب د روژې نه پیشمانی دی. د سحری کول، پړشامه کول، پیشمانی کول. دویم چې د افطار روژه ماتول. دریم چې د په رمضان کې د عمرې فضیلت او درجه او ثواب. د اول چې دا د پیشمنی د سبا خطلو نه مخکې په روژه کې یو انسان مسلمان چې روژه نشي څه خوري، نو هغه په پښتو کې مختلف الفاظ هغې دپاره استعمالیږي. موږ په اصطلاح کې هغې ته پیشمنی وایي، ځینې خلک ورته سحري وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې تاسو پیشمانی کوئ. فإن فی السحور برکة، په پیشمنی کولو کې برکت وي، زیاتوالی د خیر وي. دا برکت په دې کې دوه قسمه راتلی شي په پیشمنی کولو کې. یو دا دی چې د اجر او د ثواب، چې د دې کولو کې اجر او ثواب دی، نو ځکه دا مستحب او سنت دی. دویم برکت پکې دا دی چې په دې کې هغه مادي خیر هم انسان ته ملاویږي، چې سبا بیا د ورځې ډیر نه وږی کېږي، ډیر نه تږی کېږي او د کار نه پریوځي او بدني طاقت یې نه ختمیږي. او بل ثواب و معنوي هغه پکې دام دی چې سړی خوب پریږدي او راپاڅي، د روژې په نیت باندې خوراک و څښاک وکړي. عن سلمان رضی الله تعالی عنہ قال قال النبي صلی الله علیه وسلم البرکة فی ثلاثة فی الجماعة والسرید والسحور رواه الطبرانی والبیهقی. نبی علیہ السلام فرمایلی چې برکت او ډیر خیر هغه په دریو شیانو کې دی. یو په جماعت کې دی. دلته دوه مطلب دي. چې جماعت نه دا مطلب دی چې خلق یو ځای ډوډۍ خوري، نو د یو ځای په ډوډۍ خوړلو کې په هغې کې برکت وي، هغې کې خیر وي، هغې کې نیما وي، هغه کېږي نه، کمیږي نه. او دا تجربې هم ثابته کړې چې څوک بېله ډوډۍ خوري، نو د هغوی پخکړی او که انګولی او که تغ هم کمیږي او ډوډۍ هم کمیږي. دویم مطلب یې دا دی چې برکت په جماعت کې، یعنی چې ډیر خلک په یو خبره په یو کار باندې یو ځای شي،
نو په دغه خبره او کار کې به ډیر خیر وي له هغې نه چې په هغې کې یو کس وي. نو نبی علیه السلام وایي چې په جماعت کې خیر دی. دویم سری ده چې په شوروا کې په خوروا کې روټۍ او ډوډۍ ماته کړلی شي نو په دې کې خیر او برکت وي. هغه خیر او برکت پکې همدا دی چې دې کې هم دا تجربه شوي چې یو انسان د ځان دپاره یوه ډوډۍ په شوروا کې ماته کې هیله تقریبا پې مړېږي او که 4-5 کسان وي 3 ډوډۍ ماتې کې پکې او د 4-5 کسانو په دغه 3 ډوډۍ ماتولو باندې بیا کار کیږي. او بل سحور پیغمبر علیه السلام فرمایي کنه چې د پیشلمي په خوراک کې دې کې برکت وي او خیر وي. مخکې موږ د دې ذکر وکړو. عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين رواه احمد في مسنده. نبی علیہ السلام فرمایلی چې الله تعالی او د الله تعالی فرشتي ملائک دوی رحمت کوي او دعا کوي په هغه خلکو باندې چې هغه پښیماني کوي. چې کوم خلک پښیماني کوي الله تعالی په هغه باندې رحمت کوي، مهرباني پې کوي، مغفرت ورته کوي، اجر او ثواب ورکوي. او ملائکه ورته دعا کوي چې الله د دغه انسان ګناهونه معاف کا، روژه قبول کا، د دغه پښیماني کولو اجر ورکا، توفیق د اعمالو صالحه ورکا، د دغه روژې د پوره کولو توفیق ورکا. څومره لوی خیر او برکت او اجر او ثواب دی پکې. دویم بحث زمونږه چې هغه د افطار متعلق دی. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معشر الانبیاء یقینا مونږه ډله او جماعت ته پیغمبرانو، مونږه څوک هغه ډله او جماعت ته نبیانو د رسولانو، امرنا مونږ ته امر شوی. معلومه ده چې انبیاو ته امر څوک یې الله تعالی وایي مونږ ته امر شوی د 3 شیانو ان نعجل افطارنا چې مونږه جلتی وچابکی او سبقت وکړو په روژه ماتولو کې چې څنګه انور پریوزي. نو موږ ته دا امر شوی چې انسان دی روژه ماته کی، تاسو به روژه ماتوئ. بل حدیث کې راځي چې کله نور پریوزي د مشرق د خوانه توره غاړه پیدا شي او د مغرب د خوانه نور پریوزي فقط افطر الصائم، روژه ماته شوه د روژه نیونکي. نو که ته نه ماته شوه په د وخت په داخله دلو باندې ماته شوه نو ښه داسې ده چې ته تعجیل وکړې د روژې په ماتولو کې چې د دې اجر و ثواب درته حاصل شي. انبیا علیهم السلام ته د الله تعالی د خوا نه د دې امر شوی. دویم ورته امر شوی ونو اخر سحورنا چې موږ تاخیر وکړو د پښیماني. پښیماني د ځینې خلک چې دي کله 1 بجه پسې راپاڅېږي خوري او کله 2 بجې کله 2 نیمې کله 12 نیمې. نو دغسې پښیماني وکړي او نور نو ځان خوب ته وزګار کړي، یا که ځان خوب ته وزګار نه کړي مثال تلاوت هم کوي هم، خو دغه د پښیماني په آخر وخت کې ګوره دا سنت دی، په آخر وخت کې مستحب کول مستحب دي. دغه کې ډېر خلک چې ده که نه اکثره ملایانو او عوام خو پرېږده چې په دې کې هغه کېږي د دغې سنتو خلاف کوي
چې تاخیر کو مونږه پښمانه کول زمونږ ونو اخره سحورنا چې تاخیر کو مونږه پښمانه کول زمونږ. بل روایت کې راځي چې د بخاري شریف حدیث ته و چې تاسو به د پښمنۍ نه خلاص شوي. نو د پښمنۍ کولو او د سبا د جمع د ودرېدلو منځ کې به څومره فاصله او وخت و. نو هغه صحابي ورته غالبا لکه چانه صاحب دی چې د دې فاصله به دومره ولکه سړی چې 50 آیاته تلاوت کوي د پښمنۍ نه د خلاصېدو او د سبا د جمع د ودرېدو دومره فاصله به ولکه چې سړی د هغه نه د 50 آیاته تلاوت کوي. نو 50 آیاته تلاوت چې دی که نه دا تقریبا 6 منټه لا اخلي. نو دومره په آخر وخت کې ګوره پښمانه کول بس کول دا مستحب دی او دا سنت دی. تاخیر په پښمنۍ کولو کې دا مستحب دی. ته چې تلاوت کوي ته چې ذکر کوي نو د پښمنۍ نه مخکې وکړه. پښمانه بالکل په آخر هغه کې. دریم چې موږ ته امر شوانه دعا ایماننا علی شمائلنا فی الصلات. موږ ته د دې امر شوی انبیا علیهم السلام ته چې موږ کیدو او ونسو په ښي لاسونو باندې ګس او چپ لاسونه په مانځه کې چې په مانځه کې ښی لاس په چپ لاس باندې کیدو. نو موږ ته د دې خبرې امر شوی دی. رواه ابن حبان والبيهقي عن سهل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. رواه البخاري ومسلم. نبی علیہ السلام فرمایلی چې همیشه به وي خلق په ښه حالت کې، په دین به برابر وي، په سنتو به برابر وي او طمأنینه او سکون او آرام به پکې وي او هوسا و آرام د خوشحالۍ او د اتفاق او د وحدت ژوند به پکې وي. د اعمالو صالحه و ژوند به په نصیب وي. همیشه به وي خلق په ښه حالت کې ما عجل الفطره، په هغه اوقاتو کې چې دوی تلوار کوي د روژې په ماتولو کې. د روژې په ماتولو کې چې تلوار کوي نو دا د مسلمانانو د مؤمنانو هغه ښه حالت دی چې څنګه انور پریوزي سمدستي روژه ماته کړي. هلته بل روایت کې راځي چې یهودو نصاراو به روژه کې په ماتولو کې تاخیر کوو تر دې پورې چې اسمان کې به ستوري ښکاره شو. نو د افطار د روژې د ماتولو تعجیل چې دی دا تلوار پکې دا سنت او مستحب دی. عن زید بن خالد قال من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. رواه احمد في مسنده والترمذي في صحيحه. رسول الله سلام فرمایلی څوک چې ما تکړي په یو روژادار باندې د هغه روژه یعنی روژادار ته د هغه روژه ماتې ورکړي که په ډوډۍ باندې موړ کړي دا خو له ډېره بهترینه خبره ده. خو که هغه د چا وسه نه کېږي صرف یو روژادار د ماتولو دپاره خرما ورکړي. روژادار د ماتولو دپاره مثال یو ګوټ دوه ګوټه شوده و پی ورکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې روژادار ته څوک د روژه ماتې بندوبست وکړي نو وی به د دغې صدقه کوونکي چې دا صدقه په دغه هغه باندې کې په دې روژهدار چې روژه ماتی ورکوي وی به د ده پاره مثل اجره هغومره اجر چې د هغې روژهدار دی. د هغې روژهدار چې کومه روژه نیولې هغه چې څومره اجر دی هغومره اجر به دغې کس ته ورکولی کېږي چې چاته د روژې ماتولو د روژه ماتې بندوبست کړی. یو سړي ته به اوس دا فکر راځي که یو سړی د بل چا په خوراک باندې مثال روژه ماته کی نو د په روژه کې د په ثواب کې به کمای راځي د روژهدار. وایي نه 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 کمای نه راځي. من غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. دغه د بل سړي اجر و ثواب دا نه کموي د اجر د روژهدار نه هیڅ شی هغه په اجر کې کمای نه راځي
خو دل الله تعالی دغه په شان اجر ورکوي. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال النبي صلی الله علیه وسلم لعائشة رضی الله تعالی عنها، نبی علیہ السلام ویلی و بی بی عائشې ته رضی الله تعالی عنها ته چې فاذا جاء رمضان، کله چې راغلو رمضان، فاعتمري عمره وکړه په رمضان کې، رمضان کې عمره وکړه. فإن عمرة فيه، یقینا عمره کول په رمضان کې، تعدل حجة، دا برابریږي د چا سره؟ د حج کولو سره. په رمضان کې عمره کول دومره اجر لري، دومره ثواب لري لکه انسان چې حج کړی وي. وغه بیله خبره ده چې په چا باندې حج فرض دی، د حج فرض نه خو پې نه خلاصېږي، خو فرض دی، په هغې نه خو پې نه خلاصېږي. خو د هغې نه غیر چې په چا باندې حج فرض دی که فرض نه دی، خو چې په رمضان کې عمره وکړه، الله تعالی دته د خپل فضل و کرم نه څومره اجر ورکوي لکه د حج په اندازه اجر ورکوي. نو د روژې فضایل ماشاءالله الحمدلله الله تعالی کرم موجود دی چې هغه ډېر بېشماره دي. خو که مونږ په روژه کې دا اعمال په ډېر اخلاص سره وکړو چې ریا نه پاک وي او د روژې مبارکې آداب او احترام وساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تقوا حسنه غواړي لار شیرینه غواړي دا د روزې میاشت ده توبه نسبینه غواړي